سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ نهمه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 10 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزه لوبلړۍ پیلوبه د ورښت له امله بې پایلې پای ته ورسېده. د دغو سیالیو جام په ګډه دواړو لوبډلو ته وسپارل شو. په یادو سیالیو کې د افغانستان تکړه توپ اچوونکي عبدالعزیز خان 14 ویکټې ترلاسه کړي چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړه. د کندوز ولایت په مرکزي لوبغالي کې د شمال ختیځ زون په کچه د 8 چپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ وشوې. د یادو سیالیو لومړی اخرالق امان الله پهلوان او دویم اخرالق بیا صدرالحق پهلوان تر حلالې دایرې وسوه او د ډالۍ ګټونکي شول. د ننګرهار ولایت په مرکزي سټیډیم کې د 10 غوره کلبونو ترمنځ د ننګرهار فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې شاوخوا 45 ورځې دوام وکړ د ننګرهار کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالۍ د لیګ په ډول ترسره شوې چې په پایله کې ننګرهار کلب د 25 امتیازونو په ترلاسه کولو سره اتلولي وګټله او همدارنګه په ترتیب سره عزت الله قاطع کلب نایب قهرماني او پیداګوژي کلب بیا دریم مقام ترلاسه کړ. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار اړوند دویمه حوزه کې د اسدالله بارک او بسم الله دوستي په ګډ مالي لګښت د شاوخوا 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د فوټسال سیالیو لپاره یو معیاري مصنوعي لوبغالی د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې رسماً پرانیستل شو. د یاد لوبغالي د پرانیستلو په ویاړ 4 اړخیزې سیالۍ هم ترسره شوې چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې کندهار لوبډلې خپلې سیالۍ ګرشک لوبډلې ته د 4-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د خوست ولایت په صبریو یعقوبیو ولسوالۍ کې د 15 ورزشکارانو ترمنځ د یاد ولایت په کچه د لومړي ځل لپاره د پاور لیفټینګ سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې ترسره شوې چې په ترتیب سره نورالله، سلیم، عمران الدین او عزیز لومړي مقامونه خپل کړل. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس اپلونی، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښوي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا نه خبرونه د الله پامان.